د پښتون وایس قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. پام وکړئ تازه مهم او عاجل خبر ته. پاکستانی فوز وایي نن 46 افغان پوځیانو د دوی سیمې ته پناه وروړې ده. پاکستانی فوز ویلي چې له افغانستان خاورې 46 پوځیانو پناه وروړې ده. د صدای فنوم ایراني اژانس د پاکستان په حواله ویلي چې تېره شپه د 5 افسرانو په ګډون 46 افغان فوځیان د چترال سیمې له لارې دغه هیواد ته ورغلي دي. پاکستان فوز ویلي د دوی د فوځیانو لپاره د لومړني اسانتیاوې برابرې کړي دي. د پاکستان پوځ په خبره د دوی به د کسان د قانوني مراحلو تر بشپړولو وروسته افغان لوري ته وسپاري. افغان دولت تر اوسه په رسمي توګه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم لسګونه افغان فوځیان ګاونډي هیواد تاجکستان ته اوښتي دي. او همداسې ګارډین ورځپاڼه وایي د افغانستان په نیمایي ولسوالیو طالبان کنټرول لري. ګارډین ورځپاڼه ویلي چې له تېره لوی اختر وروسته طالبانو یو ځل بیا تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی. او له بلې خوا افغان حکومت هم د طالبانو پر ضد ځمکني او هوایي عملیات پیل کړي دي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي چې د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په نیمایي طالبان ولکه لري او لا هم د ولسوالیو په نیولو کې ډېره ښه راځي. ګارډین زیاتوي چې دا ولسوالۍ ځکه طالبانو نیولې چې له مې میاشتې وروسته امریکایانو په طالبانو بریدونه کم کړي دي. ډیره مننه ګرانو لیدونکو، ویډیو حتمی در سره لایک کړئ او همداسې مطالبو لپاره پښتون وایس یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.